د ژوند خبرې. پوښتنې: موږ ولې ژوند غواړو؟ موږ ولې له دې حالته ستړي یو؟ موږ ولې په سرګردانه خوځښتونو کې ښکېل پاتې یو؟ موږ ولې د ورکې احساس کوو؟ موږ ولې د ژوند کولو هنر هېر کړی؟ موږ ولې د ناورینونو ښکار یو؟ موږ ولې د ماضي په ارمان یو؟ موږ ولې د حال سره په ټکر کې یو؟ موږ ولې راتلونکي ته خفه یو؟ دا مو د ژوند په اړه ذهني او ورځنۍ پوښتنې دي چې موږ یې له سرګردانه سرنوشت سره مخ کړي یو. د دې پوښتنو په مقابل کې موږ په ذهني او فزیکي ډول عکس العمل ښیو. خو داسې عکس العمل ښودل پکار دي چې د انساني فکر په مثبت اړخونو خپل اغیز پرې باسي. فرد او ټولنې ته د نوي لیدلوري یو اړخ وښيي، ترڅو په ژوندانه کې مو د دې پوښتنو څه نه څه اړخونو ته ځواب ویلی وي. موږ ژوند ځکه غواړو چې هر انساني فکر د دې حق لري چې د فردي، ټولنیزه، اقتصادي، سیاسي ازادي ولري او د ژوند له هر اړخه د خپل فکر او وړتیا په اساس ګټه واخلي. د دې حالت د ملامتۍ بار بیرته زموږ په اوږو دی، ځکه که هر انسان خپل ځان ته بدلون ور نه کړ، د نورو د بدلون فکر هم نه کوي. له دې سره د حالاتو بدلون هم ناممکن دی. بله دا چې په دې سرګردانه حالاتو کې اصلي عوامل د فرد، کور او ټولنې له اصلاحاتو سره منفي عکس العمل ښودل دي. انسان په طبیعي توګه د نقد پر وړاندې درېږي چې دا د ټولنې د بدلون مخه نیسي او په داسې جالونو کې ښکېل پاتې کېږي چې ډېرې سختۍ سره په دې حالت کې د ژوند نفس اخلي. موږ ځکه د ورکې احساس کوو چې ټولنه مو د طبیعي بدلون په تمه پرېښې وي، خپله د څه کولو او نوښت فکر نه کوو. د ژوند کولو هنر ځکه رانه هېر دی چې تل د بل چا بدلون او لیدلوري ته ګورو او هر څه مو د خپل ځان په اعتماد بنا نه دي، بلکې د تقلید په زنګو کې زنګو. موږ د ناورینونو سره د مبارزې پر ځای بل ناورین زېږوو. د یوې پېښې ټول اړخونه تر نظر لاندې نه تېروو، بلکې له پېښو سره احساساتي برخورد ترسره کوو. دا انساني خوی دی چې په ماضي کې خپل ژوند ښکلی ویني، خو اصلاً د انسان حال د هغه راتلونکي او ماضي سره تړلی جال دی چې په هنر سره ورته لار مومي او د ژوند مدخوله او متحرکه اړخونه پکې راسپاړي. د حال سره د ټکر لامل په ماضي کې د خوښیو سره برخورد دی چې خپلې دروني غوښتنې او غرایز پکې اشباع کوو. تل له ماضي خوند اخلو او له حال سره د نابلدې پدیدې په څېر برخورد کوو او په هیلو کې ورک اوسو. د راتلونکي لپاره د یو منسجم پلان نشتوالی او د هر انساني فکر دروني اړخونو ته د ژوند کولو او ژوند پاللو لارې نه ښودل د دې لامل شوی چې د انساني تهذیب ارزښتونه او یو بل منل پکې منعکس نشي. په ټوله کې د ژوند کولو او پاللو غږ هر لوري ته خورول پکار دي، ترڅو د انسانانو ترمنځ د یووالي او د ژوند کولو خبرې انتقال عمومي